ګورې چې د هر چا عکس وي، یعنې که د انبیاو عکس هم ناجایز دی، که د امامانو عکس هم ناجایز دی. او بله خبره ده، مولانا کفایت الله صاحب په کفایت المفتی کې لیکلي دي، وایي که چېرې یو سړی دا تصویر د لمانځه جوړ کړي، لکه زموږ په افغانستان کې به په دې مکتبونو کې ورښول کېده، عکسونه به یې جوړ کړي وو، دا یو به د رکوع عکس و، یو به د ناستې و، یو به د ولاړې و، بل به د نیت و، پر دې طریقه باندې د دپاره چې د لمونځونه ور وشي. وایي که چېرې دغسې تعلیم یې په کاول لمونځ یې پوښاوه، دا روا دي که ناروا دي؟ کفایت الله مفتي صاحب په کفایت المفتی کې لیکلي وایي ناروا دي، دا تصویرونه به نه استعمال، ځکه د تصویرو سره طبیعي ذاتي دغه ملایکه ورسره ضدیت لري. تاسو به د تصویرونه نه استعمالوئ، بیا هم که تاسو استعمالوئ نو د سر په کاټېدو باندې سرونه یې ورکاټ کړئ. که په موبایل کې استعمالوئ د جنګو د هر څه لپاره سرونه یې ورکاټ کړئ، بیا یې استعمال کوي، پروا نه کوي هغه ټانګان او هغه شی که تاسو استعمالوئ یا د انسانان دا دی چې هغه د کافر او د مسلمان د سره ګډ وډ وي، جلا کېدل یې ممکن نه وي او تا ته بله لاره نه وه پاته بغیر د دې څه چې د مسلمان به پکښې ځي، نو په دغه نیت باندې د دې کافر وارې پر وکې ګورې نیت به دې قصد به دې د کافر وي، ځکه دا په ځای کې جلا کېدل خو ستا په قدرت کې نه دي، نو په دې قصد کې به سره جلا کوې، قصد به د مسلمان کې دي، قصد د مسلمان وکړي ته د مسلمان قاتل شوې، قصد به دې د کافر یې وارې پر وکړه، بیا که مسلمان پکې شهید شو ار یو بیا په خپل نیت باندې راپورته کېږي، الله به هغه ته هم د شهادت مقام ورکړي، هغه هم الله نه ماخوذه کوي. که داسې ځای راځي چې بې سره ګډ وډ وبېخي بله طریقه یې نه وه او جهاد هم درته پاتېدي، دا کافر بیا نه وژل کېدی، نو په قصد د کافر کې دا کار وکړي، دا پروا نه کوي. دا ما در ویلي دي، زما په کلي کې چې مدرسه جوړه شوه، بیا دغه سړی راولاړ شو سکول یې جوړاوه، سکول چې جوړاوه نو ما ته راغلی وایي مولوي صاحب سکول خو جوړوه، نو اوس داسې سکول نه جوړوم مولوي صاحب، دا سم سکول جوړوم. سم نو څنګه جوړوي؟ وایي زه داسې سکول جوړوم چې ملا به یې ښه شرعي کالي به یې مال هغې سکول ده هغه دې نه پرېږدي مولانا، وایي دا مدرسه ده که سکول دی هغه ماسټر نه درته راځي وځه مولانا ما هغه مدرسه ده چې سم کالي په اغوندې. نو اوس که زموږ په مدرسه کې د طالبان د سکولیانو کالي اغوندي موږ پرېږدو یا نه پرېږدو؟ نو په مدرسه کې به یې چېرې د طالبانو په سکول کې به یې چېرې طالبان کالي. وایي صاحب دا مفکوره چې سمه نه ده، خو زما سره مشوره کوې د سکول نتیجه ما درته ویلي دي، د دې مکتبو د سکول نتیجه چې نو پرویز مشرف په هغه وخت کې پرویز مشرف پر اختلاف، دا پرویز مشرف ته یو کرزی دی، دلته پرویز مشرف په مسلمانانو پسې توره راخیستې ده، هلته کرزي پسې راخیستې ده، او که غواړې چې د مدرسې نتیجه وینې، د مدرسې نتیجه دغه امیر المؤمنین او دغه طالبان دغه مجاهدین، بس خبره دغه نن په دنیا کې د دې نتیجې موږ ته معلومې شوې، یو هغه نتیجه د بل هغه نتیجه ده. یو سړی نه بیا راغی اشکور خو جوړ شو، اوس هم جوړ، اوس الله فضل موږ دا مدرسه چې راوڅکول څو واره مو قبضه کړه که نه، اوس داسې په یو کونج تخته کړی دی د سکول، الله پاک ته امید لري سږ کال هغه هم چې ختم شي. نو بله ورځ هغه موږ د حافظان ورواړول، حافظان چې مو ورواړوله نو هغه حافظ صاحب راته وایي اکشنالک دی د مجرا دی ملت داسې په بر سره ګرځي هغه حافظانو د سکولیان. نو هغه حافظ صاحب وایي زه مازدیګر راووتم سره کښېناستو، ول دی راته وایي هغه ماسټر وایي مولوي صاحب موږ خو د شیخ صاحب خاطرات کوي. ما ولې شیخ صاحب له تکفیر کوي لا بغیرته خلک دي که نه، اسلام دغه تباه کې د خېټې مزدوران د خېټې د چلوي که نه، ولې خو به دې څه به یا انجینر راوځي یا به ډاکټر راوځي یا پلان راوځي، هغه چې هلته ورسې بیا پر کس باندې درته ودرېږي نه پس دې درکړی شي، دا ګرده د خېټې علم دی، دا شان دي. وایي مولوي صاحب موږ داسې مال هغه یې تصنیع احتیاط کړي، هغه یې نور مال ورته وایي چې اوس دغه حافظان به یې چمراولي. نو خبره واضحه ده، اسکولیان کوي ما مدرسو ته واچوي، مدرسو ته اسکول بند دی، په اسکول کې اخلاق خراب کېږي، دا نظریه یې خراب کېږي، دا اسکول چې دی دا د مدرسې په ضد باندې جوړ شوی دی، کوشش وکړي د اسکول په ضد مدرسه جوړه کړي چې بچان مدرسې ته راوځي. شماینونه شخصي اعلان د بندي ورته سوي وي، نور د خلکو د ضرورت داري ور خلاص وي، نو بیا څوک پکښې خوښ شي